چې کین بس داسې زر به د پنجابیانو خبره شروع کړي، خصوصا هغه پښتانه چې هغه د افغانستان طرف ته دي، او پنجابیان کته او پنجابیان بره او لنګمار کته او لنګمار بره او دا خبره یاده ساته، هغه پنجابی چې تقوادار یو د الله نه یېرېږي که نه، ورب الکعبه که یې دله په 1,00,000 بېدینو پښتنو باندې ورکړم. زموږ دغه پنجابیان ورته په هغه پښتون څه کې چې نه رب پېژني نه پیغمبر پېژني نه دین شتي نه د الله سره رابطې شي، په دې پښتون کې زموږ پښتون دی نو دی نو کې به څه زموږ تعلقات خو ټول د الله د رضا دپاره دي. پنجابی زما ورور دی، پنجابی غوره دی کله چې دینداری، پښتون غوره دی چې دینداری، انډین غوره دی چې دینداری، بنګالی غوره دی چې دینداری، سعودی غوره دی چې دینداری، مصری غوره دی چې دینداری، افریقی ولا تورې غوره دی چې کله دینداری. زموږ په دې سره کار نشته. هغه چې د قوم نه کمزوری دی په کلي کې، هغه غوره دی د هغه پښتون نه چې ښه اوچت قوم او نسب والا دی خو بېدینه دی، د هغه نه دغه کمزوري نسب والا غوره دی. هغه معذوره، هغه چیت، هغه بدرنګه غوره دی چې کله دینداری د هغه ښایسته دنګ تک سپین سور ځوان نه د هغه نه هغه بدرنګه غوره دی، ځکه چې هغه تقوادار دی. نو موږ سره خبره ټوله د تقوا ده. نو مسلمان به د مسلمان سپکاوی دا به نه کوي، ظاهري حالاتو ته به ګورې ته به سپکاوی کوې، نه خبره ټوله د دیندارۍ ده. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، تاسو اوس مانځه کې د ایتونه واورئ، ای ایمان والو یو قوم به بل قوم پورې نه خاندي، مسخرې به نه کوي، عسى ان یکونوا خیرا منهم کیدای شي دوی د نه غوره. دلته ته یو فایده ذکر کوم. ګورې کله چې ته د یو سړي سپکاوی وکړې، خبره ټوله تقوا ده. ته که سوري، که ته سپینې، که ته تورې، که ته غنمرنګې، که ته چیتې، که ته دنګې، که ته عربۍ، که ته عجمۍ، که ته پښتنې، که ته کمزورې خاندان والی، که ته خانې، که ته ملکې، که ته انډینې، که ته پنجابۍ، که ته بنګالۍ، که ته افریقۍ والی، دا ټولې خبرې سیټ ته کېږي، دا په موږ اثر نه کوي. کومه خبره چې اهمه ده هغه د تقوا خبره ده. ځکه یو حدیث کې راځي، سبحان الله، دا حدیث ګوره واورئ او ډېر ملګري به اول پرې راوړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان انسابکم هذه لیست بسباب علی احد، الله چې دا کوم نسبونه او قومونه تاسو له درکړي د دې لپاره نه درکړي چې دی بس مکاوی پې کوئ. وانما انتم ولد آدم، تاسو ګوره ټول د آدم علیه السلام اولاد یې، لیس لاحد على احد فضل الا بالدین او